بسم الله الرحمن الرحیم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاستئ. نن زموږ او ستاسو موضوع ده د اکسیجن رسونه. لومړی باید دا چې اکسیجن موږ وپېژنو چې اکسیجن څه شی دی، اکسیجن د کومه کیږي، چېرته پیدا کیږي او څنګه د انسان په وجود کې فعالیت کوي، د نشتون په صورت کې څه مشکلات رامنځته کیږي. راځو لومړی د اکسیجن تعریف ته. موږ وایو چې اکسیجن یو کیمیاوي عنصر دی، بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز دی. په هوا کې په پریمانه اندازه باندې پیدا کیږي چې د انسان د ژوند د بقا لپاره یوه اهمه وسیله ده. څه معنا؟ اکسیجن د الله تعالی جل جلاله یو عظیم نعمت دی چې د انسانانو دپاره یې په پراخه اندازه په هر ځای کې بغیر قیمته، بغیر تکلفه پیدا کړی دی. یعنی که یو انسان خوراک کوي نو هم اکسیجن اخلي، که یو انسان وده وي نو هم اکسیجن اخلي، که یو انسان حتی د کوما په حالت کې وي نو هم اکسیجن اخلي، که یو انسان د ټینشن او ډپریشن په لوحه کې وي نو هم اکسیجن اخلي. یعنی یوه لحظه او یوه ثانیه هم بغیر اکسیجن زندگی نه تیریږي. کله چې اکسیجن توقف وکړو نو معنا دا چې حیاتي اعضاو توقف وکړو، او کله چې حیاتي اعضاو توقف وکړو نو معنا دا چې انسان خپل ژوند د لاسه ورکړ. نو دا چې اکسیجن دومره مهم دی، موږ په دې باندې اوس خبره کوو چې اکسیجن څنګه د انسان وجود ته داخليږي او څنګه د انسان په وجود کې خپل فعالیت سرته رسوي. لومړی د اکسیجن په میکانیزم باندې موږ خبره کوو. میکانیزم آف د بریتینګ یا د تنفس میکانیزم، تنفس څنګه اجرا کیږي او څنګه سرته رسیږي. موږ په طب کې یوه اصطلاح لرو د تهویې یا وینټیلیشن په نامه باندې، چې دغه د ریسپیریشن سره تقریبا لږ فرق لري. وینټیلیشن د هوا داخلېدلو ته وایي. یعنی په عامه اصطلاح باندې موږ تاسو په کوټو کې کله اګزاس پکې او یا داسې کړکۍ پرېږدو چې د هغې له مخې نه د باندې محیط نه آزاد هوا کوټې ته راننوځي او د کوټې کثیفه او خرابه هوا چې ده هغه د باندې وباسي. دې ته په عامه اصطلاح باندې موږ تاسو وینټیلیشن وایو. خو په طبابت کې وینټیلیشن دا د آزاد هوا داخلېدل سږو ته او د هغې نه پیدا اخیستل د انسان د ژوند د بقا دپاره، او د هغه هوا چې اکثره یې د کاربن ډای اکساید برخه ده هغه سږو ته راټولېدل او بیا د سږو د لارې بهر خواته خارجېدل. یعنی په عامه اصطلاح باندې موږ داسې وایو چې وینټیلیشن یا تهویه سږو ته د هوا داخلېدل او د سږو څخه د هوا خارجېدل. یعنی اکسیجن یا آزاد هوا سږو ته داخليږي او کاربن ډای اکساید یا فاضله هوا چې ده هغه د سږو څخه بهر وځي. دغه دو مرحلې لري چې یوې ته وایي انسپایریشن یا شهیق او بلې ته وایي ایکسپایریشن یا زفیر. په انسپایریشن مرحله کې یا د شهیق په مرحله کې ډیافراګم تقلص کوي او ایکسټرنل انټرکاسټل مسلز دا پورته خواته ځي، یعنی دا هم تقلص کوي چې د دې په نتیجه کې د صدري قفس حجم زیاتیږي، نو په داخل د صدر کې فشار زیات. او برعکس په ایکسپیریشن مرحله کې ډیافراګم چې دی دا استرخا کوي، یعنی بیرته خپل هغه لومړني حالت ته راځي او عضلات هم استرخا کوي او د سږو څخه هوا خارجيږي. یعنی په لومړنۍ مرحله کې یا انسپیریشن کې سږي توسع کوي، سږي پراخه کیږي چې په نتیجه کې د باندني محیط څخه اکسیجن یا آزاد هوا سږو ته داخليږي او د سږو د لارې بیا د وجود نورو برخو ته توزیع کیږي، چې په دې صورت کې موږ وایو چې سږو ته هوا داخله شوه. دویمه مرحله چې هغه ایکسپیریشن دی، په دغه مرحله کې یعنی د سږو حجم بیرته خپل هغه نورمالي حالت ته راځي. یعنی موږ وایو چې سږي په نورمال ډول باندې د انقباض او انبساط په حالت کې دي، یعنی هم سږي توسع کوي، پراخه کیږي او هم سږي بیرته راټولیږي.
نو په دې صورت کې سګي بیرته خپل راټولیږي نه خپل هغه اولنی حالت ته یا خپل نورمال حالت ته راځي چې په دې صورت کې دیافراګ هم استراحه کوي او عضلات هم استراحه کوي او د سګو څخه کوم هوا چې په سګو کې دا هغه بهر خواته وځي چې دې ته موږ غاز ایکسچینج هم وایو یا د غازاتو تبادله یعنی که یو سړی ودوي هم تنفس صورت نسی که یو سړی خوراک کوي که یو سړی خبرې کوي که یو سړی حرکت کوي که یو سړی د دمې په حالت کې وي تنفس په نورمال ډول باندې اجرا کیږي د هر یو کار د نظم او ډیسپلین لپاره یو اداره او یو کنټرولر پکار وي او کچیرته د ادارې پر رأس کې یا دغه تنظیم د رأس نه خراب شي نو هغه کارونه لاندې ټول خراب کیږي نو دغسې تنفس هم د یو کنټرولر په واسطه باندې تنظیمیږي په دماغ کې یا برین سټریم کې یو ساختمان د میډولا په نوم باندې قرار لري چې دغه ته د تنفس د کنټرول مرکز هم وایي کله چې کاربن ډای اکساید الزت زیاتیږي نو دغه ساختمان یعنی میډولا تنبیه کیږي او تنفس کنټرولوي یعنی په نورمال ډول باندې په یو کاهل انسان کې د تنفس تعداد د 12 نه تر 13 یا تر 20 پورې دا نورمال ډول باندې دی کله که د دینه لوړیږي نو دې ته موږ ټاکیپنیا او که د دینه کمیږي هغه ته براډیپنیا نو د دې لپاره چې نه ټاکیپنیا او نه براډیپنیا یعنی نه د تنفس تعداد د خپل حد نه لوړ شي او نه د خپل حد نه راکم شي او نه غیر منظم شي نو دغه د میډولا وظیفه ده چې دای په هر حال کې برقرار یا تنظیموي په مجموعي ډول باندې تنفس په دوه ډول دی یو ایکسټرنل او دویمه هم انټرنل دی په ایکسټرنل کې د ویني او د سګو د الویولای ترمنځ د غاز تبادله صورت نیسي او په انټرنل کې د ویني او انساجو ترمنځ د غاز تبادله صورت نیسي یعنی معنا څه په ایکسټرنل کې کله چې هوا د باندینی محیط نه سګو ته داخليږي په سګو کې یو ساختمان د الویولای په نوم چې ویښتو ته ورته ساختمان دی د دې د لارې سګو ته جذب او د سګو د لارې بیا وینې ته جذبېږي یعنی آزاد هوا یا اکسیجن د الویولایو نه وینې ته جذبېږي دویمه مرحله کې چې هغې ته انټرنل وایي یعنی د الویولایو د جذب نه وروسته چې کله اکسیجن وینې ته جذب شو نو د وینې نه یعنی د زړه د لارې یا د سرکولیشن او د دوران د لارې ټولو انساجو ته رسیږي نو کله چې د وینې په واسطه باندې ټولو انساجو ته ورسېده او د انساجو سره تبادلې صورت ونیوه نو دغه ته انټرنل وایي